دې وخت را رسېدلی چې دې ته د پای ټکی کیدو. د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د آینده اسلامي نظام په چوکاټ کې یو داسې نظام منځته راولي چې د افغانستان ټول قومونه ټول پرګنې په هغه کې خپل ځان وویني او یو افغان شموله حکومت چې ټول پکې تر هغه نه خوشاله وي او د منلو وړ ورته وي داسې یو نظام رامنځته کړي. په همدې خاطر باندې اوس د رهبرۍ هیئت زموږ ملګري په مشورو او صلاحو باندې بوخت دي. له مختلفو قومونو سره مختلفو سیاسي جهتونو سره او په خپل منځ کې په مشورو سره لګیا دي تر څو داسې یو نظام موږ رامنځته کړو چې هغه په داخل او په خارج د افغانستان کې محبوبیت ولري او وپېژندل شي. د دې په خاطر به ان شاء الله آینده نظام زه تاسو ته ډاډ درکوم چې داسې یو نظام به وي چې ټول افغانان به پکې شامل وي. هر قوم هر څوک به د خپل ملیت او قوم او د شخصي استعداد لیاقت په اساس باندې په دې آینده نظام کې شامل وي. زه په هغو کسانو باندې هم غږ کوم چې افغانستان د نوي نظام له راتګ سره او د پخواني نظام له سقوط سره افغانستان تر کړی تللی دي. غږ پې کوم چې ټول په هر رتبه او په هر موقف کې چې پخوا وو زمونږ غېږ ورته خلاصه ده چې بیرته خپل وطن ته راسي. زمونږ مجاهدین ورونه اسلامي امارت به له دوی سره هیڅ مشکل ونه لري، بلکې موږ به زمینه د کار ورته مساعده کوو، امنیت به ورته وساتو او دوی به له موږ سره وګه په وګه د افغانستان په آینده کې په بیا آبادولو کې برخه واخلي. موږ ټولو افغانانو ته چې هغه که په داخل کې دي که په خارج کې دي دوی ته ضرورت لرو، د هر مسلک خلکو ته ضرورت لرو چې زموږ سره یو ځای سي او زموږ افغانستان بیا یو سوکاله افغانستان او ودان افغانستان جوړ کړو. نو زه یو ځل بیا په هغو ورونو او خویندو چې افغانستان تر کړی او یا د تر کولو په حالت کې دي بهر دي دغه نه زموږ لخوا ورته هیڅ مشکل نشته. عفو عمومي اعلان شوی ده او دا عفو عمومي به تطبیق کیږي. کوم مسایل چې پخوا تیر شوي دي ها تیر سول، اوس به د تاریخ بل سفر را شروع کړو چې هغه د صلح، ثبات، اخوت او ورورګلوۍ صفحه ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې بعد د جنگ په مکمل ډول ختم سي او یو اسلامي نظام په افغانستان کې قائم سي. د دې د سوري لاندې د افغانستان ټول پرګنې کاغه نارینه دي او ښځینه دي، کاغه پښتانه دي که تاجکان دي که ازبک دي که ترکمنان دي که بلوچ دي که پشایان دي نورستانیان دي او داسې نور اقلیتونه چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه دي کولی شي چې د دې چتر لاندې حتی هغه د اهل حنودو اقلیتونه چې په افغانستان کې ژوند کوي کولی شي چې په ډاډ او مکمل اطمینان سره باندې په افغانستان کې ژوند وکړي. افغانستان زموږ ستاسو د ټولو مشترک کور دی، ټول به مشترک پکې ژوند کوو او هر څوک مساوي حقوق لري. ان شاء الله له دې وروسته به د افغانستان اسلامي قانون، شرعي قانون به بالادسته وي. نور به په افغانستان کې زورګویي، قدرت، پاټک سالاري او دا بنوي، بې عدالتۍ بنوي. ان شاء الله هر څوک به د قانون په مخ کې یو سالي کاغه مشري او کشري، زورور او ضعیف بنوي. دا زمينه به ان شاء الله د آینده نظام د افغانستان ټولو ته مساعده کوي. د معارف په بخش کې اوس فعلا په افغانستان کې په ټولو ولایاتو کې او په مرکز کې مکاتب او پوهنتونونه خلاص دي. بعض ځایو کې که احیانا د مشکلات په وجه باندې مکتبونه او پوهنتونونه بند وي، د هغو مربوطه ولایاتو معارف ریاست ته هدایت ورکول کېږي چې هر څومره زر کولی شي دغه تعلیمي مؤسسې زمونږ د خویندو او ورونو په مخ باندې خلاص کړي او د امنیت کې کوشش وکړي چې امنیت ورته ونیول شي. زمونږ له ټولو خویندو او ورونو محصلینو مطالبینو نه دا خواهش دی چې خپل تحصیل ته کما فی سابق دوام ورکړي، ځکه چې معارف رڼا ده، تعلیم رڼا ده او د دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې خپل ملک ته ترقي ورکړو، وده ورکړو او د دنیا له نورو ملکونو سره سیال ملک وګرځو.
نو په هر ولایت کې کچېرې مشکل په تعلیمي ساحه کې وي د معارف ریاستونه زر تر زره باید دغه مشکلات حل کړي او مکاتب او پوهنتونونو کې زمینه د تعلیم مساعده کړي. زمونږ تجاران او دکانداران چې هغه د افغانستان په بیا ودانولو کې فعال برخه لري کما فی سابق خپل وظایفو ته دوام ورکړي. د افغانستان ټول سرحدونه به ډیر ژر د دوی په مخ باندې خلاص شي چې دوی وکولای شي خارج ته له خارج ته صادراتو کې او له خارج نه وارداتو کې په پوره ډاډ او اطمینان خپل سرمایه په افغانستان کې په کار واچوي. ان شاء الله څوک به نه وي چې تاسو سرمایه ته زیان ورسوي او بعد دې به امنیت قائم وي. تاسو کولای شئ چې په پوره ډاډ له بانکونو سره معامله وکړئ، خپل سرمایه په افغانستان کې په مختلفو شکلو باندې مختلف عرصو کې له وزارت تجارت سره او له نورو اقتصادي سکتورونو سره هماهنګ کړئ او په کار واچوي. د افغانستان آینده اسلامي نظام دې ته ژمن دی چې تاسو ته مناسبه او محفوظه فضا برابر کې تاسو وکولای شئ چې خپل ملک په آبادولو کې فعال ونډه واخلئ. هغه اقلیتونه چې په افغانستان کې ژوند کوي که هغه قومي دي که مذهبي دي ټولو ته مونږ ډاډ ورکوو چې د آینده نظام تر چتر لاندې به هیڅ چاته مشکل نه وي. هر څوک کولی شي په پوره ډاډ او په پوره اطمینان باندې د آینده نظام تر سیوري لاندې خپل مذهبي او قومي مراسم او عنعنات اجرا کړي، بلکې آینده نظام به د اساسي قانون په اساس باندې به ستاسو حمایت کوي، ستاسو شاته به ولاړي. زمونږه له هغو ورونو هغه خویندو نه چې په قومي لحاظ او په اقلیتي لحاظ په مذهبي لحاظ له افغانستانه وتلي دي، دا خواهش دی چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي او د افغانستان په بیا آبادونه کې له موږ سره وګه په وګه فعاله قدم واخلي. د افغانستان په ولایاتو او مرکز کې دولتي مامورین، کارګران، استادان، معلمین، د ملي دفاع وزارت منصوبینو، داخله وزارت منصوبینو، د امنیت ملي منصوبینو ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د نوي نظام له راتګ سره به ټول دولتي ادارې بیرته فعال کیږي او هغه کسانو چې پخوا پکې کار کول مسلکي خلک هغه به بیرته راغوښتل کیږي او خپل وظیفو ته به د نوي نظام سره خپل وظیفو ته دوام ورکړي. مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې افغانستان یو غریب ملک دی او په دې څو ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضع باندې ډېر لوی فشار راغلی دی. په همدې لحاظ باندې په اجالتا توګه باندې په وزارت مالیه بانکونو کې سرپرستان ټاکل شوي دي چې تر څو د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي شي. په دې برخه کې که هر څوک ستونزې لري زموږ وطنوال ښاروال هغه کولی شي چې مربوطه خلکو سره مراجعه وکړي او همدارنګه موږ په دې هڅه کې چې یو تخنیکي اقتصادي ټیم چې پروفیسوران او متخصصین پکې وي له بهر نه افغانان راوغواړو دلته تر څو زموږ د اقتصادي بخش کې زموږ له ملګرو او آینده نظام سره د اقتصاد په وده کې کار وکړي چې دا به ان شاء الله زموږ اقتصاد په مخ باندې بوزي.